بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه رواه البخاري ومسلم. په دې حدیث کې یو مسله بیانېږي چې روزادار سړی خپل بیبي خپل ښځه هغه ښکلولی شي او کنه، او دارنګې د خپل ښځې سره اسې پرېوتلی شي کنه، او د کېږي ورسره اسې پرېوځي په یو کټه په یوه بستره کې. جواب دا دی دې کې تفصیل دی. تفصیل دا دی کم انسان چې هغه په خپل ځان باندې کنټرول لري نو هغه خپله بیبي ښکلولی هم شي ورسره پرېوتلی هم شي. کنټرول دا معنا چې حسینه د ده نه نوره مخکې تګ وشي یا یې انزال وشي یا خپل کور والا سره میلاو نشي، چې دا کنټرول په ځان لري نو بیا میلاوېدی شي. د میلاوېدو نه معنا دا ده چې د خپل کور والا سره اسې پرېوتلی شي او ښکلولی شي بسه. دارنګې دویم هغه مسله ده چې یو سړی کنټرول نه لري په ځان باندې، نو د دې سړي دپاره بیا نه ښکلول جایز دي او نه دارنګې د خپلې ښځې سره اسې پرېوتل جایز دي. دلیل د عایشې رضی الله عنها روایت دی، نبی صلی الله علیه وسلم یقبل هغه به خپلې بیبیانې ښکلولې وهو صائم په داسې حالت کې چې هغه روژه و، ویباشر د خپلو بیبیانو سره به اسې پرېوتو وهو صائم په داسې حالت کې چې هغه به روژه و. دا روایت بخاری شریف او مسلم شریف کې دی. ولکنه کان املککم لأربه، خو دومره خبره ده عایشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ځان باندې پوره کنټرول و نو هغه ځکه خپلې بیبیانې ښکلولې او اسې ورسره پرېوتو. د دې وجه نه یو روایت کې داسې راغلی، نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی او ورته ویل زه خپلې بیبي سره پرېوتی شم. نبی علیه السلام ورته اجازه ورنه کړه. نه، بل راغی وی او خو دا یو بوډا و معمر او دا یو چې ځوان و، دې ځوان ته اجازه ورنه کړله. نو د دغه حدیثونو مطلب هم دا شو چې کم سړی په ځان کنټرول لري نو دا سړی چې دی دا هم خپل بیبي ښکلولی شي او هم ورسره اسې پرېوتی شي، او چې کم سړی په ځان کنټرول نه لري نو دا به د دې نه اجتناب کوي، ځان به ساتي د ښکلولو نه او دارنګې د پرېوتلو نه. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو له د صحیح روژو نیولو توفیق راکړي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.